دا خلاصه کې کافر خو ډېره لویه خبره ده. حضور پاک فرمایي وایي هغه هلکان چې د جینکو سره ځان مشابه کوي وایي په هغې دې هم د خدای لعنت پیغمبر جوړ کړه. لباس د صحابو په شان جوړ کړه. صحابو پرتوګ هم اچولی دی لږ یې هم والی دی. خو یاره صفت رسول الله مبارک د پرتوګ کړی دی. کمیس یې مچولی دی او د پاسه څادر هم تاو کړی دی خو صفت یې د کمیس کړی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان شکل. دا خلاصه کې کافر خو ډېره لویه خبره ده. حضور پاک فرمایي وایي هغه هلکان چې د جینکو سره ځان مشابه کوي وایي په هغې دې هم د خدای لعنت دی. لعنت یې پې ویلی او کومې جینکې چې د هلکانو سره ځان مشابه کوي وایي په دې هم د خدای لعنت دی. که هلک د جینکو په شان جامې چوي د جینکو په شان ویښته پرېږدي د جینکو په شان شکل جوړوي د جینکو په شان ګرځېدل کوي رسول الله مبارک پې څه ویلی دی لعنت د بخاري حدیث دی. خدای دې د خپل رحمت نه وی لرې کړي. نو ښځو سره به نه کوې نو د کافر په شان به څنګه کوې. او بیا چې کومې ښځې د سړو سره ځان مشابه کوي د سړو په شان جامه اچوي د سړو په شان پیزار اچوي د سړو په شان رنګونو جامې اچوي سړو والا جامې نو دا څه وایي د سړو په شان ویښته وایي مترجلات خدای پاک دې په دا ښځو لعنت باندې. سړي به د ښځو شان نه کوي د ښځې سړو نو د کافر په شان به څنګه وکړي. نو د کافر سره په جامه کې په شکل کې مشابهت ګناه ده ګناه ده حرام دي لعنت پې ویلې شوی او د کافر او د انګریزانو څیزونه استعمالولی شي هغې څه پابندي نشته. نو ګوره څه به کې لومبې میدان عمل ستا خپل وجود چې خپل عقیده خپل اخلاق خپل اعمال خپل معاملات خپله جامه خپل ویښته خپل لباس دا به د کافر په شان دی نه کوې د چا په شان به کوې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه د صحابو په شان د تابعینو په شان او هغه نقشه چې په احادیثو مبارکو کې الله پاک د الله پیغمبر موږ له خوښه کړې